حرکتونه کوي که نه دا ستا د مور پلار تربیت دلته شو کوي ښه چې ستا تربیت لږ هم په سم خاندان کې شوی وی لږ هم سمو خلکو کړی وی تا به نن دا قسمه بکواس نه کوو دا کنځلې به دې نه کولې سید یم او زما مور خاندان داسې مولیان دي سیدان هم دونه کچه حرکت نه کوي او مولیان هم دونه کچه حرکت نه کوي پته نشته چې ته د کم ذاته یې مولیان او داسې زه سید یم د مور پلارګنۍ مې مولیان دي مردان تورو معیارو کې پاتې کېږي زما دا ویډیوز شیر کړئ دا ویډیو زما د لایو نن شیر کړئ د پاکستان ادارو ته وایم خپل آرمي چې دې خلکو ته حقیقت معلوم شي والله که ننګ هم راباندې وکړو نه داسې دور شایم پتا باندې به څوک ننګ کوي ته ماته لږ ووایه پتا به څوک ننګ کوي تاسو داسې څه کړي دي تا د پاکستان عوامو دپاره څه کړي دي تا د پاکستان آرمي دپاره څه کړي دي تا د ادارو دپاره څه کړي دي چې هغو به راځي ایله بیله به اوس په تا ننګ کوي ته راځې دلته دا فضول بکواس کې کنځلې کې کله وی نوره احساس زما یاره ده او کله وی زما ښځه ده لکه ولې هغو په تا ننګ وکي لکه تا کم داسې توره کړې ده او که ننګ هم ونه کړو که نه نو بس په تورخم باندې به واوړم لاله خپل څادر به وڅنډم او دشمن زه د افغانستان نه بیا ښه وجلی شم او انشاءالله چې زما څونه په ادارو کې په پوځ پولیس آرمي کې زما سره رابطه وکړئ والله زه کار روزګار له ګورې نه ځم زما 45 ورځې وشوې چې کم سړي نور احساس ټچ کړه ټچ ای لاله دا واورئ که په ټي وي کې یئ په میکونو کې یئ په ښځ هلته هم زما کور وران کړو واورئ واورئ ښه ته د سړي لورې ته د سړي لورې ما دې دښمني جوړه کړه د خپل ماما سره د خپلې ترور سره د خپل او زه د سړي لور یمه ته د څه زوی یې ته رالم لږ جواب راکړه که نه سره د خپلو ترونو سره د خپل خاندان سره ما خپل ورور ته شیرونه ډالۍ کړل زه خو سوشل ورکره یمه زه خو پبلک فیګر یمه زه خو به د هر چا سره ویډیوز کوم زه به د خلکو سره تصویران وباسم زما به فین فالوورز وي زما دغه دشمنانو چې ته بیګا بولي کومه خبره ته کړي ما ته به وې چرته یې بولي یمه او ته یې څوک چې ته راځې زما په ژوند کې کار ساتي زما په ژوند کې ګوتې وهي تا له دا حق چا درکړی دی زه داسې یو سړی هم نه منم ښه چې راشي او زما په ژوند کې کار وساتي ما ته به دغه دشمنانو رازم راکړي او ویې به راته او ښې به راته او واپس به مې ایډۍ ته هم راځي د دغه کنجرانو په خوله زما د تازه د ایډۍ نه وښکلی یم که دغه نه وي خدای مې دې قسمي سار دا به تا سره چا دوکه کوله هغو درپسې آیډي جوړه کړې ده او ستا نه یې ښه مکمل بېوقوفه جوړ کړی دی وروره په خبره ته ولې نه پوهېږې دا موږ درته انسانان نه ښکارو زه په پلار باندې کیس داخلوم ستا پلار دې زما نه ځان خلاص کړي چې زه ژوندی یم که نه نو زه داسې یو کس هم نه وینم چې زما د پلار مخې له راشي پوه شوې چې کله یې دا لور ژوندی وي بیا راځه الو په دې خپله خوله باندې زما د پلار نوم یادوه دې په الله قسمي ما ته دې په کور کې په پیملۍ کې جنجال جوړ کړی دی او دغه خلکو پیملی هو پیملی څه ته وایي خلکو فیملی اول خو لږ څه یې زده که که نه بیا راځه او بیا دا ګډې وډې وایه څلور کاله ما ته مخکې جنجال جوړ کړی دی په کومه سترګو به زه اوس هغه خلکو له ورځم چې په کوم ځای کې ما کویدن کړله چې زما نه نور احساس راړه اوس زه بیا رالم هغو یلکه وروره ستا نه چې کومې نوره بېوقوفه جوړ کړی د هغې باقاعده به ستا سره د هغې فیسبوک اکاونټ وي ستا سره به یې وټساپ نمبر وي ستا سره به یې ثبوتونه وي ښکلی ولکه اف آی ای ته لاړ شه هلته کیس وکړه دا خپل میسیجونه دغه وایس چې دي تا سره چې څه وایس شوي دي ستا سره چې څه میسیجز شوي دي تا سره چې د کمې آی ډي نه نوره لګیا وه
خو ښکلي هر سره کیس داخل که اف آی ای ته یې مخې ته کېده نو چې هغوی دله راوباسي که نه چې دا بس کمه نوره وه زه خو نه یم خبر زه خو ما خو دله په ژوند کې په اولنۍ پیره باندې دا شکل ولیدو چیلنج ورکړلی چې هغو له ما چیلنج ورکولی نو زما ماما و زما د ترور لور ده زما خپله اینه ده د پلار د ترور نسۍ مې ده صحیح ده نور احساس زما دې په الله ته خپله ښځه راځې او په سوشل میډیا باندې یادې کله وی ما خپله ښځه پرېښوده او کله څه وی او کله څه وی نه پوهېږم ستا په ایمان اسلام باندې ځه باندې قسم چې سهار له ته زما دشمن غونډې خبرې شیر کړي او ووایې چې او دا د سکیورشاه دشمنانو زه له دوی سره لاړم ما له دوی رازونه معلومول د پښتنې مور د باندې سر تړلی او پښتون پلار که نه زما دې په الله قسم ستا پلار د اوس الحمدلله ښه د پښتنې مور لور یم او ښه د پښتن سړي لور یم او زما د خاندان باره کې ته سوچ هم نشې کولی ښه چې زه د کم خاندان نه یم او زه د بېغیرتوب په ورځ نه یم پیدا شوې دا ته په سعودي کې یې ځکه داسې نر نر کېږي او داسې مست مست کېږي دا دې خوش قسمتي ده که نه تا د پرون نه ستا د لاسه زه خلکو لیونی کړم د پرون نه زما خوب نه دی شوی او زما خوب چې پوره نشي نو تا ته پته ده که نه پورې چا نه ده لیدلی زه به یې خلکو ته ښیم ستا تره یې نه ده لیدلی زه به یې ښیم زما تره له مخې له راشه چې د اسمان ستوري درته وښی دا مې واوره چې په خپل خاندان کې صرف زه یم چې په سوشل میډیا راځم زمونږ خاندان داسې نه دی خاندان ګورې دونه سپک او بې غیرته مه ګڼه که په غیرت کې راغی که نه نو والله که بیا دې دا مور پلار رانم دلته خلاص شي زه به یې ښیم زما دې په الله باندې قسم په الله چې ښځه کړ مې نه او د باندې سور شوی نه یم په خدای مې دې قسمې که دې پرېږدم ستا دومره اوقات نشته که نه چې ته ما ښځه کې چې ستا څه حیثیت وی او ستا څه اوقات وی او ستا لږه پرسنالټي وی که نه هلو به دې زه ښځه کړې ومه نو ته لږ په دې آیین کې ځان ته وګوره بیا خپل ځان ته سوچ وکړه مزدور سړی په سعودي عرب کې ځان له مزدوري کوه د هر چا سره پنګه مه اخله ټول عمر دې خلک کنځلی دی که نه هغو خو تا ته څه نه دي ویلي که نه اوس دې د نوره سره پنګه راغله د پرون بله ورځ نه زه لګیا یم تا مسلسل اګنور کوم خلک راته خبره کوي دا خبره مې ډېره لایټ اخسته خو بس دی د پرون نه ستا د وجې زما خوب هم نه دی شوی چې هر سړی ما منشن کوي چې دا څه قصه ده او څه قصه ده دا قصه ده چې زه دې خبر نه یم پیک اکاونټ والا دې بېوقوفه جوړ کړی دی دوکه کړی دی او دی راځي اوس ذمهواره ما ګڼي زه ولې ذمهواره یم بله خبره نشتی زه لیونی سئ زه پاگل سئ زه دیوانه سئ زه بدماش سئ زه ارامي سئ په الله مې دې قسمې که رانه ځان خلاصه کړي دا پته تا ته نشتي او دا او پاسه مخ لاس وینځه نن فرش که بیا دا خبرې کوه چې زه پاگل سئ ته زما دې نوک ته هم نشې کتی تم نشتی هغه دلګانو تم نشتی چې دا کم او کم څه وکړو هغه کونیانو تم دا پته نشتی چې زه څوک یم او دا پته زما پلار تم نشتی چې زه څوک یم د انسان د چهرې نه او د انسان د خبرو نه د هغه د شخصیت پته لګي ښه وروره هغه ظاهره پته لګي چې ستا تربیت څنګه شوی دی او ته صحیح او څه نه یې یو مزدورکار او یو منټل سړی یې زما مور تم نشتی چې زه څوک یم دا پته زما ورور تم نشتی چې زه څوک یم دا پته زما تره تم نشتی چې زه څوک یم هغه ټولې دنیا ته پته ده چې ته یو منټل یې د هغې ته خپلې صفایانې مه فیش کوه زما دا ویډیو په دې ګروپونو کې شیر کړئ
مړه راځي دا بکواس کوي دا لګیا دی خلک په د ځان نه خبر نه وي زما دا ویډیو نن شیر کړئ چې دې بېوقوف ته پته ولګي ته خو زما دماغ خراب کړو دا څومره ورځ ته ده دا ډرامه شروع کړې ده